د خبرونو سرچکې په تخصصي روغتونونو کې د لسګونو داخلي متخصصانو ګمارل، د مایع ګاز د تاسیساتو د جوړولو د طرز العمل او د هیواد د قانونو د عوایدو د پالیسي د مسودې تصویب او اسرائیلو ته د اردوغان خبرداری. د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبې د 1403 کال د تلیا میزان لسمه نیټه د زه یم دغه بشپړ خبرونه. لسګونه متخصص روزونکي د افغانستان په متخصصو روغتونونو کې د کار لپاره ګمارل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې په دې پړاو کې 29 تنه نمایندان له ازموینې وروسته بریالي شول او د پلازمینه ولایتونو روغتونونو ته د متخصصو روزونکو په توګه ور وپېژندل شول. د ورکړل شویو ارقامو پر بنسټ د افغانستان اسلامي امارت په موثریت سره د عامې روغتیا وزارت د متخصصینو د اکمالاتو عمومي څانګه توانیدله چې د هیواد په تخصصي روغتونونو کې 88 تنه د متخصصو روزونکو په توګه وګماري. د ریاست الوزرا د دفتر اقتصادي مرستیال د مایع ګاز د تاسیساتو د جوړولو د طرز العمل او د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې لخوا د هیواد د قانونو د رغونې پالیسي د مسودې د منظوري اعلام وکړ. د اقتصاد وزارت د مرستیال په خبره د دې کړنلارې له مخې ټول امارتي او خصوصي شرکتونه چې مایع ګاز ویشي باید د ګازو زیرمې له ښارونو او ګڼې ګوڼې ډکو سیمو څخه لیرې ځایو ته انتقال کړي او نوي تاسیسات جوړ کړي. بل خبر د کورنیو چارو وزارت وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په لارښوونه یوه کمیټه جوړه او دنده یې وسپارله چې د څاګانو د احاطې په اړه د دغه وزارت د رهبرۍ پریکړه له تطبیق څخه په جدي توګه څارنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه کمیټه به د دغه وزارت د رهبرۍ د حکم د عملي کولو په موخه ټولو ولایتونو ته سفرونه کوي او له سرغړونکو سره یې جدي چلند کوي. د دغه وزارت یو ځل بیا د ټولو څاګانو له خاوندانو وغوښتل چې ژر تر ژره دي د ساتنې په موخه د څاګانو سرونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په غزني کې یو ماشوم په یوه څاه کې د غورځېدو له امله وروسته ماشوم او 4 نور کسان چې د ژغورلو هڅه یې کوله وژل شوي دي. او وروستی خبر د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په سیمه کې د اسرائیلو د زورونې په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د الجزیرې د راپور له مخې رجب طیب اردوغان زیاته کړې چې د اسرائیلو د نیواګر رژیم قتل عام پر ټوله سیمه اور اچوي. د ترکیې ولسمشر همدا شان زیاته کړې چې که امنیت شورا په غزه او لبنان کې د اسرائیلو د تیریو مخه ونه نیسي عمومي اسامبله باید په دې برخه کې د زور د کارولو اجازه ورکړي. له ملتیا مننه تر بیا ښه وخت او ښې چارې.